شهید رحمه الله تاسو ټول ښه پوهېږئ دا د هغې انداز یې اپناو کړلو. زه د ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم، خاص کر د دې کلي د مشرانو د کشرانو د ځوانانو شکریا ادا کوم. بیا خاص کر د اسد صاحب چې کوم رور راغلی د دې ټولو شکریا ادا کوم. د هغې څه کار و هغې په خپله حاضري ونه کړله، خو وایي چې یاره زه به خامخا رور به درلېږم، برګرې به درلېږم، خو ستاسو په پروګرام کې خامخا حاضري کوي. د ټولو شکریا ادا کوم. د دې ماشومان نه چې دا کم امتحان اخیستلی شوی د دې امتحان مقصد څه دی؟ د امتحان مقصد صرف دا دی چې موږ ته د دې ماشوم پته ولګي چې یاره دې مور پلار ته د دې ماشوم پته ولګي چې دا مور پلار دا ماشوم د قاري صاحب له سبق نه رالیږي، آیا دا ماشوم په څومره اوبو کې دی، دی دا سبق کې کامیاب دی که ناکام دی. استاد ته هم پته ولګي، دغه شانتې مور پلار ته هم پته ولګي چې زما دا بچی دی مدرسې ته ځي چې دی څه زده کوي که نه زده کوي. د دې مقصد باندې موږ دا پروګرام جوړ کړی دی. باقاعده موږ د دې رزلټ دا شروع کوو، خو زه د هغې نه مخکې خپل والد محترم ته درخواست کوم چې هغې تاسو ته یو څو د خیر کلمات ووایي، بیا د هغې نه پس په انشاءالله د انعامات ول ورکوو.